صحیح ده، هم ښکلې، هم نازکه، هم لایق د احترام. دلته به پکې ده هم دا تکرار چې دی دا به ډېر خوند پیدا کړي. د فني لحاظ باندې خو دا مصره داسې شوه، د تار په ځای څوک نه پیلي باډګول کې څو ګلونه. دویمه مصره د تار په ځای څوک نه پیلي باډګول کې پیلل پیرل پیل، دا درې وړه ټکي استعمالیږي. خو دا ده چې دې ځای کې که چېرې فرض که دا ټکي شي چې د تار په ځای څوک نه پیري، که دا شي نو دا به بیا ډېر ښه شي. دویمه باډګول کې څو ګلونه، ټیک شو، باډګول کې ګلونه پیرل دا داسې مناسب او مهذب کار نه دی. نو شاکار صاحب دې ته اشاره کړې ده چې په باډګول کې څوک ګلونه نه پیلي بلکې دا په مزي کې پیلي که نه مزي کې پیلي، په تار کې پیلي. نو دی وایي چې لکه ته په خپله باندې نازکې، ښکلې، لایق د احترامې. خو دا علامتي غوندې شعر هم ماته ښکاري که نه چې دی وایي چې لکه ته په خپله باندې ډېر د احترام لایق یې. زما په خیال د علامت تر دې لپاره استعمال کړی دی تا له نه دي په کار چې دا پلانې کار کم چې غیر مهذب کار دا تا له نه کول په کار. دا یا ته زما قابل یې، لکه مطلب دی زما د مینې قابل یې او ځان ته کشې والي شاهکار صاحب که نه چې ګوره رقیبانو سره مه کښېنه، دغه باډګولونه دي زما مثال د تا د ریښمه د تا. او بله خبره ده چې شاکار صاحب خو سیاسي نظر هم لري، نو که په دغه نظر باندې وګورو نو د کیدای شي چې د چاته ویلي چې هلکه دا کار ستاره کولو نو ته خو ډېر د احترام قابل یې، خو لا تا چې کم کار وکړه دا دې داسې وکړه لکه څوک چې په باډګول کې ګلونه وپیلي. یعنې ستا نه د داسې کار کېدلو د چا توقع نه کېدله. د دې نه دا مطلب کېدی شي. بل پنځم شعر دی چې بیګا مې خوب لیدلی و تعبیر یې راله راکه، مولا ډم له سینګار کړله په ډول کې څو ګلونه. دې باره کې څه خیال دی؟ دې کې زما صرف د یو ټکي ته خیال دی، سینګار کړله. کړله دا کړله وایي، کړله وایي، امیر صاحب هم دا وایي. کړله ملکنډ ملګري وایي، کړله وایي ډېر طرف که نه، خو دا د کړل ټول ملګري دغسې وایي. موږ وایو کړه که نه یا کړل، او وایي کړله. دا د هغې خپله لهجه ده. بیګا مې خوب لیدلی و تعبیر یې راله راکه، مولا ډم له سینګار کړله په ډول کې څو ګلونه. غر صاحب وایي که نه شاکار صاحب څه وایي په دې شعر کې؟ دا ماته سیاسي غونته شعر ښکاري، ځکه چې نن سبا د شاکار صاحب دی او د سیاسي ګوند او د ګولیانو ټول منځ کې ما په خیال چې سروغې جوړې روانې دي. بلکل دا خبره صحیح ده. خو دې باندې به هغه پوهېږي، نه نه هغه هم پوهېږي، خو دا ده چې مونږ ته کوم بلاغت کېږي نو هغه خو به وایو که نه. خو په ټول کې څو ګلونه دا ماته بلکل شعري ترکیب نه ښکاري او شعري ترکیب نه. نو چې ګلونه په پکول کې کېدی شي نو په ډول کې هم کېدی شي که نه، دا کېدی شي. زه به تا ته ووایم د دې شعر نه چې ما ته کوم بلاغت کېږي که نه، نو زه تا ته وایم چې دی وایي چې خو د دې نه مخکې په دې اوله مصره باندې خبره کوو چې بیګا مې خوب لیدلی و تعبیر یې راله راکه. تعبیر ورکول نه، تعبیر یې راته وایه، تعبیر یې راته وباسه، دا ترکیب داسې دی. تعبیر یې راله راکه دا ترکیب وران دی. د دې پسې که دا شعر د مصره داسې چې بیګا مې خوب لیدلی و تعبیر یې راته وایه یا تعبیر یې راوباسه، خو دا راوباسه په ځای باندې دلته تعبیر یې راته وایه، لکه خوب مې لیدلی تعبیر یې راته ووایه که نه، داسې یوه دا خبره. او مولا ډم له سینګار کړله، د دې دا مطلب دی زما په خیال باندې غر صاحب و چې مولا راولګېده او یو ډملې په ډول کې څو ګلونه کېښودل. د دې دا مطلب دی چې ډول والا څه کار کوي، ډول کې مار څه کار کوي، دی په ژوند کې د خوشحالۍ راوستو کوشش کوي، دی د خلکو د خوشحالولو کوشش کوي، دی چې کم دی نو په معاشره کې د امن د پاره چې کم دی نو هغه خپل علامات ښیي. نو مولا ته دی وایي، شاکار صاحب وایي چې مولا ته اوس پته ولګېده چې دا ډم زمونږ د معاشرې د پاره څومره اهم دی. نو چې هغه ته پته ولګېده نو هغه بې اختیاره راولګېده، ګلونه یې راواغسته، د مولا ته په ډول باندې ډول کې ورته ولګول، هغه تسمو کې ورته ولګول، ځکه چې هغه ته اوس د مولا سترګې وغړېدې نو پته ورته ولګېده چې دا ډم د معاشرې دپاره څومره اهم دی، څومره اهم دی. نو هغه ته اوس پته ولګېده نو ګلونه یې راوړل او
د بغیر غوښتنې بغیر د چا د وینا نه خو چې سترګې وغړېدې راوړو ګلونه دته په ډول کې ولګول د دې ډول والا هغه د دې ډول اهمیت ورته معلوم شو اوس پورې به ته څومره نفرت کو د لرې نه او اوس وی ممتاز ورګي هر څوک دي چې بې زوره بې ازاره لکه ډم زه ژوند کو یو څو ورځو دپاره لکه ډم کنه دا اوس وګوره هغه اهمیت هغه ته هغه صاحب ته ښکاره شوی دی او دلته دی وی چې مولا ته پته ولګېده دی وی چې د دور اوس داسې شو چې دا د معاشرې دپاره څومره هم خوشحالۍ دپاره د امن دپاره د سولې دپاره څومره اهم شی دی نو دی وی چې لکه اوسو مولیانو ته هم پته لګېدله لکه مطلب دی چې مولیانو نه صرف مولا مراد نه دی د مولیانو نه مراد دا دی چې یو عام سړي ته هم چا چې به ترې نفرت کوو هغه ته ډول اهمیت معلوم شو نو د دې تشریح دا بلاغت ته مونږ داسې کېږي بل وحشته د دهشت مقام ته بیا دې یم بولی ریز ریزو په منګول د منګول کې څو ګلونه څه وایې نیازمین صاحب په دې هکله باندې مونږ بیا هماغه تاریخ هماغه طرف ته بوتلي یو سړی په کور کې دی او که دې تمه دی په دې یره کې دی چې بیا چېرته یو چنګیز را روان دی او یا هلاکو را روان دی او بیا به لکه دا سرونه چې کوم دي نو د دې دغه به جوړې کړي منارې به جوړې کړي او واقعي چې چاپېرچل ته ګورو نو حالات دي هم داسې یو ناامیدي ده یو مایوسي ده یو غیر یقیني فضا ده که نه یو سړی په تحفظ کې نه دی ځان سیف او سکیور نه حسابوي که نه نو هغوی چې وحشت د دهشت مقام ته بیا دی بیولی که نه ریز ریزو په منګول د منګول اوس دې کې که مونږ خیال وکړو نو وحشت د دهشت مقام ته نو وحشت چې کوم دی نو دا هغه درندګۍ ته وایي سنګدلۍ ته وایي وحشت نو او دلته دهشت دلته په معنوي لحاظ دی کې لږ کار به کول غواړي دې شعر کې ځکه چې وحشت او د دهشت که چېرې فرض که دا داسې شي چې وحشت او د دهشت مقام ته بیا دې یم بوتلی خو بولی وي هغه د خپل لهجې مطابق خو که چېرې فرق زما په خیال دا داسې شي چې وحشت او د دهشت مقام ته په یو ځای کې سنګدلي ده او دغه سنګدلۍ په وجه دهشت پیدا یاره ترهه پیدا شوې ده هغه دي که نه وحشت او د دهشت دا خبره چې کوم نه تاسو کومه د معنی خبره او د معنی خبره کوم که نه نو اصل کې زما خو خپل چې څو اردو لټریچر ما کوم کتلی دی موږ دا خبره وکړو چې د وحشت او د دهشت موږ کوم فرق موږ محسوسوو که نه نو د وحشت یا د وحشي پن دا وحشي پن چې کوم دی که نه دا په دغه کې ومي په زمري کې ومي خو دا په اوسۍ کې ومي خو دهشت چې کوم دی نو دا صرف په زمري کې دا په اوسۍ کې نه وحشت چې کوم دی نو هغه مخاطب کړی دی وحشت او ورته وایي چې وحشت تا زه دهشت مقام ته بوتلم نو دا خبره چې در په معنوي لحاظ سمه نه ده د فرض که بل شاته اشاره وکړي چې وحشت او د دهشت مقام ته بیا دې بولې یا بوتلې که نه دا داسې پکار دی ځکه چې وحشت سنګدلۍ ته وایي او د سنګدلۍ په مقام باندې هلته بیا یره ترهه مي دهشت مي دهشت یرې ترهې ته وایي نو چې وحشت د دهشت مقام ته او ریز ریزو په منګول د منګول اوس ریز دلته ریزه پکار دی ځکه چې ریز ډېرې معنی دي د ریز چې کوم دی نو هغې ډېرې معنی دي او دلته ریزه د ده چې کوم مراد دی لکه ګلاب چې کوم دی لکه ګلونه دا ریزه کیږي لکه ریز نه ریزه کیږي نو په دغه وجه باندې ریزه و په منګول د منګول کې څو ګلونه که چېرې فرض که دا داسې شي نو دا به ډېر زیات برابر شي تا پکې د ریز مریز خبره وکړه که نه نو دا ریز مریز چې دی نو مونږ خو دا پلانې شی ریز مریز که نه ریز مریز خو د دې ریز مریز دا مونږ په عام اصطلاحي توګه خو چې د دې کومه لفظي معنی ده د ریز مریز که نه نو هغه کله چې وریجې وخوټ کولی شي او دا پستې شي او په دې کې لږ غوندې تیل واچولی شي دغه پستې خوټ کېدلې وریجې چې په هغې کې لږ تیل واچولی شي دې ته ریز مریز وایي دې ته ریز مریز اصل کې دغې ته وایي نو دا خلک چې وایي پلانې شی ریز مریز که سمې اومږ او زرې که او خرابې که نه نو دا ریز نو لفظي معنی دغه ده دا ښه وه دا خو د ډېره ښه خبره وکړه دا دې ته په مخه کې راغې
نو دلته په کار دی چې زما په خیال باندې دا شعر که داسې شي چې وحشت او د دهشت مقام ته بیا د یم بوتلې ریزه و په منګوله د منګول کې څو ګلونه شاید صاحب په ټیم باندې ما وای کټي موږ درو په خبره بالا باس کو په دې شعر خو نه بس بل شعر لراشه د کې ووم شعر دی چې شهید ارمان ژوندې دی دا غوښتنه کوي ستانه د سپینو لاسو په کنډول کې څو ګلونه دا خو واضحه دی زما په خیال دی کې څه داسې نشته دی نیازبین صاحب اتم شعر مونږ سره دا دی او اتم شعر چې کوم دی نو هغه مقطع ده بیدیاو د گلشن مزاج جدا دی سالارزیه که اخلی په حوض ته د غانډول کې څو ګلونه نو که اخلی نو دیک خو د ټیک شو بیدیاو د گلشن مزاج جدا دی سالارزیه دا مصره خو واضحه ده خو په دې دویمه مصره کې که اخلی په حوض ته د غانټول کې څو ګلونه د غانټول په حوض کې ګلونه نو غانټول خو په خپل هم ګل دی کنه شاید صاحب دلته کې زما په خیال چې سالارزي صاحب د ګلونه مراد ګلابونه دي کنه هم دا ذهن کې ګلابونه دی ویلي ګلونه دي خو ګلابونه بیا ردیف غلطیږي نو غانټولم ګل دی غانټولم ګل دی ګلم که د هر څه نو هغه هم ګل دی نو په دې وجه باندې د دې کې په دې باندې دا خبره کېدی شي کنه خبره په غزل باندې زدا کومه چې کومه د پښتو د کلاسیک غزل مزاج دی چې ګل بلبل مالیار او دغه ظلم وحشت بربریت مینا جفا خلوص مطلب چې کوم د پښتون کلاسیک غزل مزاج دی نو دا غزل په هغه مزاج کې لیکل شوی دی او بیا دا ده چې یو د ستاینه خبره ده چې سالارزي صاحب چرته هم د خپلې لهجې نه دی اورېدلی او دا ډېر خوند هم کوي دا پروګرام د بي دردانې او د وطن ریډیو ګران اورېدونکو اوس مونږه اگر چې ویلو چې دوه غزلې به تنقید ته وړاندې کوو خو دا ده چې د شاه سعود صاحب غزل پاتې شو د شاکار سالارزي صاحب غزل وشو انشاءالله را روان پروګرام چې مونږ کم کوو نو په هغې کې به د شاه سعود صاحب غزل د تنقید دپاره وکړو او اوس مونږ ستاسو قربانه زه ساجد شایق او ښاغلی ابرار غر او زمونږ سره میلمه ښاغلی نیازبین یوسفزی د تاسو نه اجازت غواړو د الله په امان